قصر دارالمان که در جنگ‌های داخلی سالهای اخیر ویران شده بود، کارهای بازسازی آن آغاز شده. در بازسازی این قصر بعضی از دخترهای جوان افغان هم کار میکند. وژمه یکی از این انجینراست که میریم از نزدیک با وی صحبت میکنیم. نامش وژمه خرم است. باشنده اصلی ولایت وردک و 25 ساله است. وی در بخش انجینری در کابل درس خوانده و در حال حاضر به حیث انجینیر در قصر دارالمان کار میکند. زه د خپل رشتې نه ډېره راضي یم او دا چې فعلا زه په یوه داسې لویه پروژه کې ماته دا چانس پیدا شوی چې زه کار وکړم، زه د دوی څخه ډېره راضي یم. وژمه تنها دختر نیست که در این قصر ایفای وظیفه می کند، بلکه حدود 20 دختر دیگر نیز به حیث انجینیر در قصر دارالمان کار می کنند. وژمه می گوید اگرچه در زمان مکتب به رشته طب علاقه‌مندی داشت، اما تصمیمش تغییر کرد و در بخش انجینیری تحصیلات عالی خود را به پیش برد. کوچنیوال نه د ډاکټرۍ سره مینه درلودله، مګم دفعتاً د انجینرۍ مینم په زړه کې پیدا شو او دفعتاً مې تصمیم ونیو او همیشه ما هر وخت چې غوښتي چې یعنی موږ فامیل کې هر چه غوښتي چې هر رشته انتخاب کا، پلار و مور مې هغوی آزاد پریښي. وی میگوید اگرچه دختران در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما نسبت به گذشته پیشرفت‌های هم کرده اند. ډیرو دولتي ادارو کې په نورو دفاترو دو کې د ښځو ونډه زیاتره وینو چې دا بیانوي چې دوی ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې شوي دي یا دا زمینه برابره شوې ده چې دوی په دو برخه کې کار وکړي او معلومدارم دا بیانوي چې دوی ته زمینه مساعده شوې او دوی پرمختګ په حال کې دي. وژمه از 1 سال بدین سو از پوهنتون فارغ شده و این نخستین دوره کاریش است که در قصر دارالمان تجربه می کند. وی می گوید با گذشت هر روز تجربه اش بیشتر می شود. تر اوسه ډیر ښه روان یو. دا کار کې موږ هره ورځ یو نوی شی زده کوو او څه چې زده دي هغه پیاده کوو، نو دا کار ورځ په ورځ په حساب دی موږ تجربه اخیستلو وخت هم دی. موږ دو کار نه روزمره چیز زده کوم او کارم مخکې څو تر اوسه خو انشاءالله کوم مشکل نه درته مخکې شوی. وژمه میگوید میان کسانی که تحصیل کردند و کسانی که نیاموخته‌اند تفاوت‌های زیادی وجود دارد. معلومدار چا چې تحصیل کړی هغوی یعنی ډیر کړی شي چې خطر په ښه رقم سره خپل اولادونه وروزي او سالمتر او داسې اولادونه چې آینده ته د مملکت په درد وخوري، داسې اولادونه کړی شي جامعه ته تقدیم کړي. معلومدار دوی ته قد فرق شته دی. اگرچه تا حد زیاد در افغانستان در بخش انجینری مردان کار می کنند، اما وزارت انکشاف شهری می گوید که در بازسازی قصر دارالمان حداقل 20% خانم ها شرکت دارند. و گفته مقامات این وزارت در این پروژه 100 تن از جوانان اخیراً فارغ شده کار می کنند که کارهای خود را به خوبی پیش برده اند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.